د مصطفی او خالد ځای هم هغه به ټک شو. له څه مودې تېرېدلو وروسته مصطفی او خالد یو بل سره عادت ونیوی او یو بل ته زیات ګران شول. خالد که مور پلار د لاسه ورکړ خو مصطفی پیدا کړ چې د مصطفی مینې د خالد څخه د مور پلار غم سپک کړی و. خالد او مصطفی لکه ندیم او ندم مرغان بیخي یو د بل څخه نه جلا کېدل. که مصطفی غیرتي و نو خالد هم تر مصطفی په غیرت کې کم نه و. خالد له مصطفی څخه په لږه موده کې ډیر ژر پښتو ژبه مکمل ډول زده کړه. مصطفی او خالد دواړه د کلي پر ملا صاحب سبقان شروع کړه. مصطفی تر خالد زیات کتابونه ویلي وو خو خالد بیا د قرآن کریم حافظ و. یوه شیبه چې هوا هم توپاني وه، تیز باد لګېده، په اسمان کې تالنده او برېښنا هم وه. مصطفی او خالد په خپل اتاق کې په خواږه خوب ویده وو چې د تیارو غږ شو. خالد د تیارو غږ له خوبه ویښ کړ خو بیرته یې زړه خوب یووړ، مګر د تیارو غږ شیبه شیبه لوړېده. خالد بیا له خوبه بیدار شو. دا ځل د تیارو اواز ډیر زیات لوړ و. خالد وارخطا شو، ژر یې پر مصطفی غږ وکړ. مصطفی چې کله راپاڅېد نو پوه شو چې د امریکایانو چاپه ده. په وارخطا غږ یې خالد ته وویل زه چې وایم د کافرانو چاپه ده. خالد څه چاپه؟ مصطفی هو. خالد وویل اوس به څه کوو؟ مصطفی نه پوهېږم. خالد وویل درځه چې کور ته ولاړ شو، زه ویرېږم. مصطفی وویل نه کور ته نه ځو. بابا ویل که د امریکایانو تیارې راغلې تاسو به کور ته نه راځئ، بهر به منډې وهئ، ونو کې به پټېږئ. مصطفی او خالد په همدې خبرو مشغول وو چې د تیارو غږ دومره لوړ شو چې د دوی دوه خبرې پکې ورکې شوې. اخیر مصطفی خالد له لاسه ونیو او دواړو له اتاقه منډه کړه. له لږ منډې وروسته مصطفی یوې دنګې ونې ته ودرېد. خالد یې د لاس په اشاره پوه کړ چې ونې ته در وخېږه، خو خالد ورته وویل چې زه ونې ته نشم ختلی. مصطفی په تیزۍ سره د ونې بیخ ته په ګونډو شو او وروسته یې خالد ته ویل چې زما اوږو ته پورته شه. خالد چې د وارخطایي څخه یې لاسونه رېږدېدل په ډېرې تیزۍ سره د مصطفی اوږو ته وخوت. مصطفی ورو ورو ولاړېده چې وروسته خالد د ونې ښاخ ونیو او ونې ته وخوت. سمدستي مصطفی هم ورپسې ونې ته وخوت. دواړه په ونه کې ولاړ وو. ډېر زیات وارخطا وو خو د خالد په مصطفی لږ زړه ډاډه وو او مصطفی چې مخکې له داسې حالت سره نو مخ شوی زیات حیران ولاړ وو. لږ شیبه وروسته په اسمان کې د تیارو څخه د ګروپ په شان شیان وغورځول شول چې شاوخوا یې د ورځې غوندې رڼا جوړه کړه. خالد چې کله رڼا ولیدله نو مصطفی ته یې وویل اوس ترې نشو پټېدلی. مصطفی د خالد په خوله لاس ونیو او ورته ویې ویل چوپ شه، غږ مه لره، نه مو ویني. خالد او مصطفی له پاس ننداره کوله چې دوه هلیکوپټر تیارې راغلې او د مصطفی د کور څنګ کې په پټي کې کېناستلې چې د کېناستلو سره سم خړ رنګه دریشي په تن عسکر ترې په منډه راکوز شول او ټولو د مصطفی د کور په طرف منډې وهلې. د کور دروازې ته نږدې ټول عسکر پړ مخې پرېوتل. یو عسکر یو تور غوندې شی د دروازې په طرف وغورځاوه چې له غورځولو سره سم درز شو او تور دودونه پورته شول. خالد له ډاره په ونه کې ځان د مصطفی غېږې ته غوځار کړ. مصطفی په یو لاس د ونې شاخ نیولی و، په بل لاس یې د خالد سر د خپل ځیګر سره نږدې ونیو او په سترګو یې د خپل کور طرف ته کتل. عسکر چې کله کور ته ننوتل سمدستي ډزې شروع شوې. خالد له ډاره په خپلو غوږونو لاسونه ونیول. له ډزو څخه څو ثانیې وروسته د ژړا اوازونه او چیغې شروع شوې. مصطفی او خالد په حیران ډول په ونه کې ولاړ وو، نه پوهېدل چې د دوی په کور کې څه روان دي. له 2 ساعته وروسته لومړی یو کس چې ساده تورې جامې یې په تن وي او مخ یې په څادر پټ کړی و له کوره راووتی او مخ د مصطفی او خالد د خوب د اتاق په طرف یې منډه کړه. د شا له طرفه یې امریکایانو هم منډې وهلې. ژر اتاق ته داخل شول خو شیبه پس له اتاق راووتل. یو مخپټی سړی او 3 امریکایي عسکر راغلل او د همدې ونې لاندې ودرېدل چې مصطفی او خالد پکې پټ وو. مخپټي سړي له لږ ځنډ وروسته خبرې شروع کړې او یو بل کس ته یې وویل ترجمان صاحب ته دوی ته ووایه چې ما دقیق څارل، د ماښام تر اذانه دواړه دلې وو، نه پوهېږم چې په دې نیمه شپه کې چېرته پټ شول. که صحیح تلاښي وکړو باور لرم چې پیدا به یې کړو. مصطفی چې کله اواز واورېد نو پوه شو چې دا کس د دوی د کلي هغه د سدو پلار چې خلکو ورته مامور خلقي وایي هغه دی. له لږ ځنډ وروسته هلیکوپټر تیارې بیرته راغلې او پر هماغه ځای کېناستلې. عسکرو ټولو منډه کړه او بیرته تیارې ته پورته شول او وروسته تیارې بیرته هوا ته پورته شوې او لاړې. مصطفی او خالد هم له ونې راکوز شول او مخ پر کور یې ور منډه کړه. چې کله کور ته داخل شول لومړی یې خپل پلار په وینو کې لژنده ولیدی. ور منډه یې کړه او پر پلار یې نارې کړې بابا بابا پورته شه، خو بابا یې غږ نه کاوه. د مصطفی په نارو سره د اتاق څخه د مصطفی مور چې زیاته وارخطا وه هم را منډه کړه
او چیغې شروع کړې. دوی لا همدا چیغې وهلې چې کلیوال هم راغلل. د کلي امام چې کله مصطفی او خالد ولیدل نو دواړه یې تر لاس ونیول او په زوره یې کش کړ. مصطفی په ژړا کې زور وکړ او لاس یې د ملا امام له لاسه خوشي کړ. بیرته یې د خپل پلار په مړه جسد غېږه تاو کړه. امام دوهم وار مصطفی له لاسه ونیو او کش یې کړ او د کوره یې وایستل. خپل کور ته یې بوتلل او هلته یې کښېنول. بیا یې مصطفی ته وویل چې چاپه په تاسو پسې راغلې وه او تاسو دوه یې بندیان کولاست، خو دا چې تاسې ترې پټ سواست خدای وژغورلاست. که تاسې اوس کور کې خلک وویني نو کیدای شي بیا جاسوسي ورته وکړي او بیرته امریکایان راشي، نو تاسې زموږ کور کې تر هغه واوسیږئ چې زه خوندي ځای درته پیدا کوم. خالد او مصطفی د ورځې تر 10 بجو د ملا امام په کور کې و چې پر 10 بجې یو کس راغی او دواړه د موټر سایکل تر شا سپاره کړل او د 2 ساعته مزل وروسته یو بازار کې ښکته کړل چې هلته یو موټر چلونکي نارې وهلې چې هلئ ګردی ځنګل 2 نفره کم دي، حرکت کوو. وروسته موټر سایکل چلونکي و موټر چلونکي ته وویل چې دا 2 ماشومان به د ګردي ځنګل بازار ته ورسوي. په بازار کې به یې د مرکزي جامع جومات امام ته تسلیم کړي او د مصطفی په لاس یو خط هم ورکړ او ورته ویل چې کله مو هلته ملا امام پیدا کړ دا خط به په لاس ورکړي او موټر چلونکي ته یې کرایه ورکړه. نور موټر سایکل ته وخوت او ترې روان شو. مصطفی او خالد دواړه موټر کې حیران ناست وو. دواړه زیات خپه وو، خو خالد چې مخکې له سختیو سره عادت شوی وو زیات خپه نه وو. د موټر له حرکت وروسته خالد مصطفی ته وویل مور به مې ویل چې پر تکلیفونو باندې صبر زیات ثواب لري. هر څوک چې پر تکلیف صبر وکړي الله جل جلاله به جنتونه ورکړي. خالد همداسې په خبرو لګیا و چې مصطفی ته تسلی ورکړي، خو مصطفی چوپ و، هیڅ یې نه ویل. کله کله به یې د خالد خبرو ته د هو په ډول سر وښوراوه. له 1 ساعت مزل وروسته دواړه چوپ شول. له اوږدې خاموشۍ وروسته مصطفی خالد ته وویل زما پلار هم مړ شو. په دې خبره سره د مصطفی له سترګو اوښکې روانې شولې او په اوښلنو سترګو یې خالد ته وویل نور به زه پلار نه لرم، بابا مړ شو. خالد یې خبره ورونیوله او ورته ویې ویل مړ مه وایه، شهید ووایه، الله جل جلاله به هغه جنت ته بوځي او بیا به موږ هم ورشو. خالد بیا ورته وویل ته خو شکر مور لرې، خو زما نه مور او نه پلار شته. چې په دې خبره سره د خالد هم له سترګو اوښکې راغلې، خو مصطفی پوزه کش کړه، اوښکې پاک کړې او بیا یې وویل خالده دعا کوه چې زما او ستا هیلې راشي او ځوانان شو، بیا به یې له امریکایانو سم انتقام اخلو. خالد وویل کاش چې ځوان وای، بیا زه د دې امریکایانو په چل ښه پوهېدم. دوی په همدا مجلس اخته و چې مازدیګر مهال یوه واړه بازار ته موټر ورسید او یو مسجد ته موټر چلونکي موټر ودراوه. خالد او مصطفی ته یې وویل چې د همدې مسجد امام پیدا کړي